السلام علیکم، بیا هم ښه راغلاست پښتو ساینس ته. په دې ویډیو کې به موږ په کیمیاوي اړیکو باندې پوه شو. د دې نه مخکې چې مستقیما کیمیاوي اړیکو باندې خبرې وکړو، اول به راسو اړیکو وپېژنو. موږ انسانان د دې لپاره چې خپل ژوند مخ ته بوځو، مختلف اړیکې د خلکو سره جوړوو. د ورځې په جریان کې به تاسو مختلف اړیکې تجربه کړي، مثلا تلیفوني اړیکې، چې د تلیفون په واسطه موږ د بل چا سره کولی شو تلیفوني اړیکه جوړ کړو تر څو خپل ورځني مشکلات حل کړو. همدارنګه به تاسو به د ملګرتیا اړیکې تجربه کړئ په خپل ژوند کې، او که چیرې تاسو خپل شخصي کاروبار لرئ، نو د خپل تجارت د پرمختګ لپاره به تاسو د مختلفو خلکو سره تجارتي اړیکې تجربه کړي. او بیا هم د زړونو اړیکه، چې تاسو په خپل اجتماعي ژوند کې مختلف ډول اړیکې تجربه کړي وي. او چې کله موږ په دې پوه شو چې اړیکه څه شی ده، نو موږ په دې باندې ساده پوهېدای شو چې کیمیاوي اړیکه نو بیا څه شی ده. عیناً همدارنګه کیمیاوي اړیکه بیا د دوو اټومو ترمنځ اړیکه ته ویل کېږي. دوه اټومونه د دې لپاره چې وغواړي نور مرکبات جوړ کړي، نو دوی په خپل منځ کې اړیکه جوړوي. نو په لنډ ډول ویلی شو چې کیمیاوي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومو ترمنځ رامنځته کېږي. دلته مناسب سره یو سوال پیدا کېږي چې د اټومو ترمنځ نو اړیکه څنګه منځته راځي. د دې سوال جواب اسانه دی، ځکه چې موږ پوهېږو ټول اټومونه د الکترونونو او پروتونونو څخه جوړ شوي دي. کیمیاوي اړیکه چې جوړیږي هغه وخت جوړیږي چې کله دوه اټومونه په خپل منځ کې الکترون سره تبادله کړي. مثلا یو اټوم خپل الکترون دویمي اټوم ته ورکوي، نو یو اټوم الکترون بایلي او بل اټوم الکترون اخلي، چې په دې نتیجه کې د الکترون د تبادلې په اساس د دوه اټومو ترمنځ اړیکه جوړیږي. او یا هم ځینې وخت دوه اټومونه په خپل منځ کې الکترون سره شریک کېږي، چې په دا وخت کې هم د دوه اټومو ترمنځ اړیکه منځته راځي. نو په دې اساس موږ کولی شو د کیمیاوي اړیکې دپاره یو ډېر ښه تعریف جوړ کړو. هغه دا چې کیمیاوي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوه اټومو ترمنځ د الکترون د تبادلې یا شریک کېږدو په نتیجه کې منځته راځي. په دغه تعریف کې دوې نقطې د تبادلې او شریک نقطه ډېره مهمه ده. یعنی کیمیاوي اړیکه هغه وخت د دوه اټومو ترمنځ جوړیږي چې کله دوه اټومونه په خپل منځ کې الکترونونه سره تبادله کړي او یا هم شریک شوي. نو په دغه اساس موږ ویل چې کیمیاوي اړیکه په دوه ډوله ده. یو هغه کیمیاوي اړیکه چې د الکترون د تبادلې په واسطه منځته راځي. تاسو وینئ چې یو اټوم الکترون بایلي او بل اټوم هغه الکترون اخلي. اټومونه په خپل منځ کې الکترون سره تبادله کیږي. نو دغه ډول اړیکه ته آیوني اړیکه هم ویل کېږي. او بل هغه اړیکه چې د الکترون د شریک کېدو په واسطه منځته راځي. ځینې وخت اټومونه الکترون نه سره تبادله کوي، بلکې الکترون سره شریک کېږي، چې په دا وخت کې کومه اړیکه چې منځته راځي هغه اړیکه ته اشتراکي اړیکه ویل کېږي. نو کیمیاوي اړیکه په دوه ډوله ده، آیوني اړیکه او اشتراکي اړیکه. آیوني اړیکه هغه اړیکه ده چې د الکترون د تبادلې په واسطه منځته راځي، او اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د الکترون د شریک کېدو په واسطه منځته راځي. نو د دغه ویډیو څخه مو مقصد دا و چې د کیمیاوي اړیکې په مفهوم باندې پوه شو، او موږ زده کړل چې کیمیاوي اړیکه د دوه اټومو ترمنځ اړیکه ته ویل کېږي. کله چې دوه اټومونه په خپل منځ کې اړیکه جوړ کړي، نو دغه اړیکې ته موږ کیمیاوي اړیکه ویلی شو. او د کیمیاوي اړیکې طبقه بندي بیا تاسو کولی شئ ما په بل ویډیو کې د کیمیاوي اړیکو طبقه بندي د الکترونیګاټیویټي په اساس په دا ویډیو کې تاسو کولی شئ د کیمیاوي اړیکې طبقه بندي زده کړئ. په دې ویډیو کې مې تاسو ته په اسانه او په واضح ډول تشریح کړي چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله لري او ولې مختلف ډول کیمیاوي اړیکې منځته راځي، او په هغې کې د الکترونیګاټیویټي رول څه دی. نو تاسو دا ویډیو هم حتما وګورئ تر څو د کیمیاوي اړیکو په ډولو باندې پوه شئ، او په هر اړیکه باندې مو بیا جلا جلا ویډیوګانې هم تاسو ته جوړ کړي تر څو د مختلف کیمیاوي اړیکو په مفهوم باندې پوه شئ. نو ډېره مننه چې ویډیو م در پای پورې وکتل. که چیرې مو ویډیو خوښ شوي وي او غواړئ دا رقم نور ویډیوګانې هم وګورئ، نو پښتو ساینس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. ویډیو مو خوښ شوي وي لایک بټن هم کلیک کړئ. او که چیرې هر سوال، مشکل یا پیشنهاد لري په کمنټ سیکشن کې ما سره شریکولی شئ، او ویډیو د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم د پښتو ساینس د علمي ویډیوګانو څخه ګټه واخلي. تر بیا پورې د خدای په امان.